بسم الله الرحمن الرحیم. درازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل ګرانو او قدرمنو ملګرو، د پښتو ادب مینو او پوهانو، زه فضل سبحان ستاسو په درانه حضور کې د مینې او احترام پیرزونې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، د شعور ژوند ډیر د تکلیف ژوند دی. د غم ذایقه اکثر حلق تریخ ساتي. د تاوان احساس اکثر د سترګو نه خوبونه تښتوي. خو بې د دې نه د ژوند بل رنګ لویه دوکه ده. د بې حسۍ ژوند خو په ظاهره ډېر د مزو ښکاري. د رنګونو پړقا پړق خو اکثر ضمیر په دوکه کې وساتي. خو چې کله د ضمیر سترګې د احساس یو څړیکه وویني، نو بیا د عمرونو ستوماني په سر کې. رښتیا خبره ده چې د شعور ژوند ګران دی، خو بې شعوره ژوند د هغې نه ګران او د تاوان دی. رښتیا ګران دي، خو دروغ د هغې نه یو په سل ګران پرېوځي. راځئ چې یو خوندور غزل واورو. د زړه خبرو کې ژړا هم ښه وي، د زړه خبرو کې ژړا هم ښه وي، ټولې خبرې د خندا خو نه وي. او سترګې په خپله ټول حالونه وایي، سترګې په خپله ټول حالونه وایي، ټولې خبرې د وینا خو نه وي. او هغه چې ته په انتظار کې تیرې، هغه چې ته په انتظار کې تیرې، زړګیه هغه لمحې ستا خو نه وي. او ستا په وفا مې هیڅ شک نشته ولې، ستا په وفا مې هیڅ شک نشته ولې، دا ستا وفا ما ته وفا خو نه وي. او ستا د یادونو سرمایه پوره ده، ستا د یادونو سرمایه پوره ده، د ژوند قصه دومره اوږده خو نه وي. او دا تورې شپې به خپلې تاله درکړم، دا تورې شپې به خپلې تاله درکړم، دا شوګیرې څه د دنیا خو نه وي. او فضله خپل مسایل وزنګوه، فضله خپل مسایل وزنګوه، دا فیصلې دومره ویړیا خو نه وي. او د زړه خبرو کې ژړا هم ښه وي، ټولې خبرې د خندا خو نه وي، ټولې خبرې د خندا خو نه وي. ګرانو ملګرو، دا یو مختصر نظم چې د دې مختصر ژوند تذکره پکې ډېر په مختصر الفاظو کې شوې ده، خو قصه به هر حال پوره ده. د دې نظم عنوان دی خاپي. یوه قصه لیکمه، یوه قصه لیکمه، یوه حادثه لیکمه، د ستړي ژوند د سفر یوه حصه لیکمه. کتاب شو سیری ویری یا سیاهی تویه شوه، کتاب شو پاڼې پاڼې، نصاب بدل شو د وخت. ستاسو څه خیال دی چې قصه هیره شوه؟ یوه راپېښه حادثه تېره شوه. قصه که هیره شي هم، حادثه تېره شي هم، خو د زړه تل ته رسېدل لره او په فضا کې خورېدلو لره، خپله په ځان کې یو اثر هم لري، په خپل وجود باندې وزر هم لري، په خپل وجود باندې وزر هم لري.